پاکستان د دې عکس العمل چې څنګه هندستان دا کار کړی دی ډېر مخصوص ځای وشته دی پاکستان هم په ممکنه توګه داسې مخصوص ځواب ورکړي په ممکنه توګه ګوره دې کې یو خبره ډېره د پام وړ ده زه بیا خبره راغونډې کوم نور ملګرو ته به ورکړم ډېره د پام وړ خبره ده کوم ډېره مهمه خبره ده کوم چې هندوستان په پاکستان کې مرید کې وشته جنگ وشته باغ وشته مظفر آباد وشته او کوټلی وشته دا او زما پر تیرې دوه ډسکشن چې وګورم مته په ټولو کې دا وایم چې د شمالي علاقې مانسیرا هزاره کشمیر او داسې نه بنخدي د نه جشکی ولي نه پوز ولي نه لاهور ولي نه کراچي ولي کدا ولي د پځاب کې بیا پاکستان هم دا کار کوي که پاکستان دا کارو کې ډیر لوی تبعیدا دوړ خو دا ډیر لوی خور ته جګړه دا ډیر خو بلانځ جوړیږي پاکستان به اوسم په ممکنه توګه باندې پاکستان سوای یعنی پاکستان دا وایي چې هندوستان په بي ال اي بلوچ لبریشن آرمی او ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان چې دی هغه لمسي ټي ټي پی په افغانستان کې د پاکستان وای په خوست او پکتیا کې له هغه ځای راځي وزیرستان ته په پاکستان حمله کوي او بي ال اي په بلوچستان کې له هغه ځای په پاکستان حمله کوي معنی دا ده چې پاکستان په جواب کې دغه ځینو ولې ځکه چې کله دی په هندوستان کې داسې کوم مرکز نه یاد کړي چې هلته دهشتګردو مرکز وي البته په هندوستان د الزام پوره کوي معنی دا شوه چې دی په هندوستان کې کوم مخصوص پوځي چیک پوسټ یا ملیټري انسټالیشن یو خاص ځای ولي داسې ځای به نه ولي څنګه چې دی کړي دي ځکه چې دی هم هغه ولسي ځایونه نه دي بنغه کړي البته دا چې پاکستان به وکړي که به ونه کړي زه په ډېر په تابوت سره وایم چې بالکل به یې کوي جنرال عاصم منیر د نن دونه وړاندې چې کوم تقریر هغه کته ووري هغه کې چې کوم تقریر کوي په تقریر کې ډېر ښکاره معلومیږي چې جنرال عاصم منیر په پاکستان کې ډېر غټ جنجال سره مخ دی د ډېر لوی جنجال سره مخ دی د ادبار د باور د بې باورۍ وغیره وغیره او هغه داسې یو بوخه په تلاش کې دی چې یو داسې بوخه په لاس ورشي چې هغه په پاکستان کې په پوز د ادبار قایم کړي هغه د مخه په لاس ورغلی دا لحاظ جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوز تربیه شوی افسر دی د پوز مشر دی د پاکستان پوز یو ډېر غټ پوز دی وغیره وغیره نو پاکستان د پوز دا سر لښکر جنرال عاصم منیر دپاره دا موقع داسې دی چې د هیرو جوړېدو موقع ده دا اتل هغه دا نه ځای کوي لحاظ ځواب به ضرور ورکوي خو ځواب به داسې زما خیال دا دی زه هم داسې وایم چې څنګه په مظفر آباد کې په کوټلي کې او په مرید کې او په بهاولپور کې مرکزونه په نښه کړی شوي په باغ کې په کشمیر کې دغه شان پاکستان دوه درې ځایونه به وولي دوه درې چیک پوسټې به وولي بره په دغه کې په هیمالایا په غرونو کې کوم ځای چې دا کارګل پیښه شوې وه یوه یاد لرئ دویمه دا د کشمیر چې کوم د دې ورته د لاین اپ کنټرول وایي د دې سره کوم ځای چې اوس آزاد کشمیر د پاکستان خپل آزاد وي او ته مقبوضه وي هغه مقبوضه کشمیر چې هندستان نریندر مودي په 2019 کې د آرټیکل 370 د آرټیکل 322 لاندې د خپل هیواد لاندې برخه واغه په دغه ځای کې داسې یو حمله جواب کولی شي جازونه پریوتی دي کنه ځل شم کنټرول کولی د هندستان جازونه یعنی داسې ویل کېږي هند په بخښنې سره زه خیري خبرو کوم خو په جنګ کې دا ډېر معمولي خبره ده کاغو جاز د خپل دنه عمر روان وو دغه ځای نه میزایل راوښته دي او د دې یو توغندې وروښته وي نو جاز په لګیدي چې د امکان موجود دی په جنا جګړه جنگ کې ګوډي نه وشل کېږي هم دا کار پکېږي ته به دغه جاز ولې هغه بستا جاز ولې نو ممکنه توګه شي وي دلته اوس هند ویلي دي چې موږ چې دا برید کول امریکا سره تفاهم کړی له امریکا سره پرې خبرو نو کله چې امریکا دا ورسره مني او تاییدوي دا په دې معنا چې هند د دې ثبوتونه هم وړاندې کړي دي چې کومې سیمې چې موږ ولو دلته ترورستان یو ترهګر دي اوس که پاکستان پر هند برید کوي خو دا د نړیوالو اصولو خلاف عمل ځکه دی چې پاکستان ترهګر ګټي دلته د پاکستان د خاورې د ګټلو ادعا کاملا بې بنسټه کېږي دا بیا ترهګر ګټي او که چېرته په هند باندې برید کوي په هند کې خو ترهګر نشته په هند کې دوی مجبور دي د فاوز کوم چیک پوینټ پوسټه چې تر برید لاندې ونیسي یا بل څه او که د هند دغه برخې چې دا دوی وایي چې هند په بلوچستان کې او په افغانستان کې ټي ټي پی او بي ال اي سپورټ کوي که په دغه سیمو کې برید کوي خو دا خو په هندوستان کې نه دي دا خو په افغانستان او په بلوچستان کې دي په دې سره د پاکستان عوام پر پاکستان باور له لاسه ورکوي پاکستان داسې ښکاري چې د پاڼ او پړانګ ترمنځ ګیر دی که پر هند برید کوي د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی او که دغلته برید کوي عوام لا له دوی څخه کرکه کوي
نو جواب تاسو وایاست چې حتمي دی د نړیوالو قوانینو خلاف نه دی بالکل هندستان چې کړی دی دا دی ګوره هندستان خکړی دی بد کړی دا جدا خبر ده قوانین ته چې کړه خبر راشي هندستان پاکستان او افغانستان او د نړۍ هر هیواد چې ساورن یو خود مختار هیوادونه دي بل هیواد هیڅ حق نه لري چې تلار شو بغه هیواد کې د نه خپل ټارګټ بناخه کې دې ته انټرنیشنل لاز وایلیشن وای خو دا کار شوی دی دا لومړی ځل نه دی د دې مخکې په 2009 کې هندستان په 2019 کې هندستان په راولاکوټ کې سرجیکل سټرایک کړو پاکستان کې دنه سی ای ای چې دا هغه ډرون بریدونه کول په وزیرستان کې هغه د انټرنیشنل لاز وایلیشن وو او بیا د دین وروسته دغه شاته واقعیات پاکستان چې کوم کړی دی هغه د انټرنیشنل لاز وایلیشن کړی د دې جواب ویل چې دی هغه قانوني دی غیر قانوني نه دی دا ریبات نه دلته باس په اخلاق کې لري زه راځم دغه ټکی ته راځم دا زه ستا خبرې سره اتفاق اختلاف نه لرم خو زه قوانین چې دی هغه وایم یعنی دا وکي وبنه کې جدا خبر ده امریکا پرون ما چې کوم تیاری کوله ما په خبرې کړې چې جګړې وخت زیاده ځکه چې درې واقعیات شوي یو واقعیا پاکستان چې هوایي حریم دی په لومړي ځل باندې برتانیې او یورپ خپل جازونه چې دی البته کې چې دی هغه ورواړولې یعنی دا کوم ته چې دا سیکرټ سرویس دا کمیونټي وی د کې د انفارمیشن چې کله راشي پرونه په لومړي ځل باندې امریکا خپل دغه ته ویل سټیزنز ته شهريانو ته چې ټریول ایډوایزري جاده د مکه نو شوی ما دا خبره کوله چې پرې نه شي اوس په کان سیوا شوی دی چین دا څه وکړل د دې په مقابل کې چې دا و چې کوم G35 دا غدي کوم دا جازونه دي دا د 5th جنریشن جازونه چې ورته سټالک دا پاکستان ته ورکول سلويخ او د 2023 کې ورته ډیلیور کول خو پرون خبر راغی چې اوس هغه سلور جازونه ډیر زر ورته ډیلیور کول غواړي یعنی جګړې د پاره یې ماکو نو هندستان عمل چې کلم یو هیواد حمله کوي هندستان کې کوي که پاکستان کې بلکې هغه انټرنیشنل کمیونټي خبري دا د انټرنیشنل نورمز خلاف نه ده د حق کې دا د دې معنی دا نه ده چې امریکا سره اتفاق لري چې دا پاکستان کې چې کوم ټیرورستان دی ولر د شګردو ولا یعنی په جيش دغه چې کوم دی دا زشي ادوب دا بهاولپور کې چې کوم دی د جيش محمد مرکز دی دا د مولانا مسعود اظهر صاحب دا په دې کې دا مولانا مسعود اظهر صاحب انټرنیشنل ټیرورست ډیکلیئر کړی دی ملګرو ملتونو نړیوال تر هغه د پسر انعام دی یعنی په دغه گزار کې شي پاکستان کې د نیول کې شي د په خوا په حرکت المجاهدین کې او حرکت الانصار کې وغیرہ وغیرہ باندې خو پاکستان که حمله کوي دا د انټرنیشنل لا وایلیشن د خپل هیواد باندې وارشبه دا مطلب دا جواب ورکړي نو که دوه هیوادونو ته وګوري ها جواب بدل غسه شي کړی شي غسه بیا به کته حمله وکړه د روسو بو سره سکیږي پاکستان ډېر جنجال سره مخ کیږي دا جنجال چې پاکستان دا ښکاری لکه د ایران او د اسرایل بریدونه چې دي دغه ډول بریدونه ممکن دي مګر دا ډول جګړه به ممکن نه وي په اوسنۍ شرایطو کې لکه د روسیې او د اوکراین ترمنځ زه مثال درکوم دا ډېر ښکلی ټکی وویلو دا چې کله اسرائیل په لبنان کې حزب الله په نښه که ټارګټډ اپریشن وو یا امریکي یو موقع ته یاده کما د امریکې د انټرنیټ شیده د ازبات تر یاده کما چې د یو سړی وشته وو د سړی نوم چې دی په 2008 کې که تاسو یاد وي د 2008 کې 2013 کې د قاسم سلیمانی وشته قاسم سلیمانی چې په عراق کې یو وشته عراق کې په بغداد کې وشته د یاد دي دغه شان د ایران کې د خپل دغه چې کوم مشر وو د حماس وسره چې د حماس مشر په ایران کې ټارګټ کړ ایران کې وشته ګوره هغه په جواب کې ایران برید وکړ بغداد د شکوله په امریکا باندې پاتې شو دا ابو قاسم خو ایرانیانو دغه په جواب کې په عراق کې چې کوم مرکزونه وو د امریکا هغه وشتل کې فرانه برید وکړ بالکل دې ویلي و چې موږ د تځای ولو موږ د په جواب امریکا وی چې ټیک ټاک خپل خلک دغه څه دربار ک ایڈوانس کې پیشګي سلیری ساته بخ کې ورته ونه چې پلان کې چې موږ عمله کول غواړو امریکا وی چې ټیک د پسو کې راځي موږ د خپل کار وکړو نو دا سيزونه کېږي دا ډېر ښه مثال ورکړي چې دا سي ټارګټډ اپریشن د لومړی ځل نه په دنیا کې یو هیواد بل کې کړی وي امریکا چې دلته یو کار اوس بل دی د پاکستان په رسنیو کې داسې پروپاګاندا زه اورم هغوی دا وایي چې په دغه بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل شوي ستاسې د معلوماتو په اساس
ښځې او ماشومان وژل شوي دي که یوازې همدغه مخصوص خلک په نقل شوي؟ ما سره دغه شمیره خو نشته خو ما چې وختي د پاکستان یو جرنال اورېده هغه وی چې په بورید کې په یو جمعه په جنګ کې په یو سبحان مسجد سبحان نومیږي به کې یو جماعت کې 2 ماشومان وژل شوي دي. اوس صاحب سے بنګ ټول لوی او ماشومان نه یو او انسانان یو اخم نه خورو. دا حمله د شپې 2 بجې شوې ده. د شپې 2 بجې په سبحان الله مسجد یا جماعت بهاولپور کې خځې او ماشومان څه ګوري. دغه خبره ده دې ته خو موږ هم حیران پاتې یو که دا داسې ووایو چې دا مدرسه وه او په دې مدرسه کې د ښځو او ماشومانو درس ویلو بیا ممکن یوه لاره ور جوړه شي خو چې ته وایې جومات او په جومات کې دننه بیا د ښځو او د ماشومانو خبره کوي دا خبره بیخي سر نه خوري. خو دلته بونیری صاحب په بښنې سره د پاکستان فوج د ټولنپوهنې علم ورسره دی خپله ټولنه او جامعه ور معلومه ده چې دا ورسره مني. زه فکر نه کوم چې اوس د پاکستان خلک عوام دا څېړنه وکړي او دا ووایي چې په دې ناوخته د شپې کې ښځو او ماشومانو څه کول په دې جومات کې یوازې به هغه جدي عکس العمل ښایي او که چېرته یې پوښتنه مو وکړه ممکن د پاکستان فوج ورته ووایي چې دا د لارې مسافر ول بل ځای نه درلودو په جومات کې د شپې پاتې شول او هندوستان وویشتل. یعنې د عوامو اذهان بیخي لکه له ځان سره په دې ډول بلکمیل کوي نه پوهېږم دا غټه مسله ده د ګوره دا کیدای شي ثاقب صاحب چې هندوستان میزایل چې دی په هغې باندې خو مطلب دغه مرکز جی پی ایس لګېدلی دی دا کوم جی پی ایس چې کوم د ګلوبل میپینګ چې وشي په دغه کې ټیکنالوژي کې نو دی هغه بلډینګ ورته ښایي هغه بلډینګ کې دننه هغه هر څوک چې هغه دې کې دی بیا نشي کولی چې دغه پکې مپ پرېږده دا پکې مړ کا نو په ممکنه توګه په چم ګاونډ کې دغه شان ماشومان وژل شوي وي ښځې وژل شوي وي او پاکستان داسې وایي نو ممکنه توګه داسې شوي وي دا غټه اصل غټ شی چې دی غټه موضوع چې دا امبریلا ټاپک چې دی هغه دی په پاکستان کې دننه د ترهګرو زړه او په مزغه او په زړه ګزاره کول هغه هندوستان کړی دی. مسعود اظهر او وړاندې مسعود اظهر د فکر کوم نوم یاد کړ د اړوند داسې څه معلومات شته او که نه چې دی هم په دې برید کې له منځه وړل شوی دی او که نه دی دلته نه و دی هم دغلته نه و او دغه چې دی زه خبر یم د ده رور به کله کله ورته او د حافظ سعید هم دغلته نه و. حافظ سعید په لاهور کې قید دی پخوا په یو بل ځای کې اوس یو په کور کې بندیوان دی او مسعود اظهر هم هلته نه دی مسعود اظهر نه دی. ډیوډ هیډلی دا وخت په امریکا کې قید دی. طاهر حسین رانا چې دی هغه په هندوستان کې دی دا وخت په دلی کې دی دلته په امریکا کې په شیکاګو کې نیولی و دا خلک ټول ژوندي دي او په دې حمله کې دی وژل شوي. یعنې هغه ټارګېټ چې څوک و هغه خلک نه دي مګر د دوی هغه لاندې طبقه دا ډیوډ هیډلی تاسو چالو اورېدلی و مخکې د یو کیسه ته وکړم مړه غوندې چې دا څوک مهرباني ډیوډ هیډلی د اسامه بن لادن انډیوال دی دی په 1980 کې دلته په واشنګټن ډي سي کې پیدا شوی دی چې کوم ځای نه دی شاته پرې ځای کې او د پلار پاکستاني سفارتکار و د پلار روم و سمثینګ جیلانی او براډکاسټر و یا خو یې ستا په د ټي وي دلته راغی امریکې ته پاکستاني د امریکایي ښځې سره واده وکړه دا هلک یې پیدا کړه دې هلک د ذکي الرحمن سره کانټیکټ وکړه د دې ځای نه امریکې نه لاړ پاکستان ته جیش محمد مرکز ته لاړ بیا د لشکر طیبه LAT مرکز ته لاړ بیا د په 2009 کې ډیوډ هیډلی او طاهر حسین رانا لاړل دغه ته ممبئی ته لاړل او هم دغه پیښه د هغې نه وروسته شو. ګوره دا پیښه د امریکې د واشنګټن ډي سي نه یو بل سړی دی د هغه نوم ما نه اوس هېرېږي هغه هم دلته په امریکا کې قید دی نو څه نه څه شکل کې ځینې خلک به د امریکایان دي خو بیا هم د پاکستان سره تعلق دی یعنې دا د پاکستانی و